اخ د نبی لالا اوښکې به مې کله هېرې شي. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. موږ په هوټل کې ډوډۍ وخوړله، بیرون وتلو کې مو سترګې په لوبغاړو ولګېدلې. له لیدو سره سم پوه شول چې افغانان دي. سترګې یې ښکتې واچولې، یو څو خو بیخي مخ راته ونه کړو. پوه شوم همدا فکر به کوي چې اوس راته دوی کنځل ونه کړي. ځان مې زړور کړو، فکر مې وکړه د خبرو او پوښتنو لپاره تر ټولو ښه وخت. لوبغاړو ته نږدې ورغلم، لومړی مې له نبي پوښتنې شروع کړې. تر ډېرو سوالونو وروسته مې وویل نبي جانه نو شو مو کولی ځان کنټرول کړئ؟ او د هغه کنځلو والا خبرو نه غلی تیر شوې. وایي خدای شته، سترګې سرې شوې. وایي هی کاش چې یوازې همدا کنسل وی. موږ چې ورکپ لوبې شروع کړي دي نو که موږ بیټ ته هم ولاړ یو له میدانه چغې راځي، وډه لري ځان او ټکړې و د ازغر چمچې دغسې څوک سینګل کوي. وستا خو ښځه او ستا داسې او ستا داسې او داسې نورې خبرې هم کوي چې زما په خوله نه راځي. نو موږ څه وکړو؟ یو خوا به د ټیم پریشر وي، بل خوا نه د مینوال کنسلو نه پرېښودلو لوبې ته دوام ورکړو. نو همغه به و چې په داسې بال به آوټ شو چې نړۍ ته مو ځان وشرموه. او تاسو وایست چې په کوم کار سره زما مور ښځه خاندان دا ټول سپک کېږي، نو زه به څنګه لوبه وکړم او زه به ولې چوپ پاتې شم؟ ما ته پیسې مهمه وي، نو دغه $3000 زه په یو ساعت کې اخلم. خدای نه شکر چې غټ سرایونه او مارکیټونه لرم، خو نه، دا زموږ د مینوالو فکر ده. ځینې راته وایي ته په $ډالرو ښه لوبه کوې. قسم خورم که دا 2 ځله مې د هند پیسې په لاس لګېدلې وي، ټولې مې په غریبانو ویشلې د خیریه بنسټ د لارې. وایي که حالاتو همداسې دوام وموند، زه او راشد او یو څو نور شاید د تل لپاره استعفا وکړو. چا چې ما ته کنځل کړي دي ما ټول بخښلي دي، دوی دې ما وبخي. دا نو د ده اخرنۍ ژغورونکې خبرې وي. دوستانو همیشه کوشش کوئ چې خپل لوبغاړي وستایئ، خپل لوبغاړي انکرج کړئ، هغوی ته کنسلې بدې ردې مه وایئ. دا د نبي یو څو خبرې چې تاسو په وړاندې ما پیش کړه. خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې را سره شریک کړئ او ویډیو د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.